روغتیایي کارپوهان وایي د کبانو د غوښې خوړل ډېرې ګټې لري. د دوی په خبره په کبانو کې پروټین، اومیګا 3 اسید، ویټامین ډي، کلسیم، فاسفورس، اوسپنه، پوتاشیم او مګنیزیم شتون لري. په افغانستان کې هم د کبانو غوښه ډېر خلک خوښوي، خو د ژمي په موسم کې بیا بازار تر بل هر وخت ډېر ګرم وي. دا د کابل ښار کوټې سنګي سیمه کې د کبانو پخولو ځای دی. دلته ماښام مهال ډېر خلک راځي او پاخه شوي کبان له ځانه سره وړي. دلته راغلي پیرودونکي وایي دوی د ژمي په سړه هوا کې د کبانو خوړل خوښوي. ما خودم چی از آمدیم پشتمایی زه خپل د کبانو د اخیستلو لپاره راغلی یم. د ژمي په موسم کې کبانو خوړلو ته د خلکو ډیر پام کیږي، ځکه خپل کبان چې ګرم دي او د وړي په موسم کې څوک نشي خوړلی، او د ژمي په موسم کې د کبانو خوړلو موسم دی. نو دې ګرمو خوړو ته بیا د افغانستان خلک ډیره پاملرنه کوي او ډیر یې خوري. زما کبان ډیر خوښیږي، د کورنۍ لپاره یې هم ډیر کله اخلم. خو نن شپه زموږ په کور کې یو ځانګړی میلمه دی چې هغه راته د کبانو فرمایش راکړی دی. نو زه په همدې خاطر راغلی یم چې کور ته کبان ویسم او ټول یې په ګډه وخورو. والله خو د مایانو مینوال یو، بس ژمی د مایانو خو په ژمي کې ډېر خرڅېږي او مینوال یې هم ډېر زیات دي. بس راغلی یم په نوبت کې ولاړ یم، دغه کړایي ته د ما مایان اچول شوي دي، بس هغه راواخلو ځم. محمد د کابل ښار په کوټې سنګي سیمه کې 7 کاله کېږي چې کبان پخوي. نوموړی وایي کاروبار یې ډېر ښه دی. هغه د خپلو زیاتو پیرودونکو لامل ښه اخلاق او د تازه کبانو په ښه ډول پخول یادوي. والا خوبه کاروبارم، والا شکر والا شکر د زموږ کاروبار ډیر ښه دی. کله چې ژمی پیل او هوا سړه شوه نو په دې وخت کې پیرودونکي هم زیات شوي دي، خو زموږ د ډیرو مشتریانو درلودلو لامل دا دی چې خبره په پخولو کې ده. موږ یې لومړی پاک صفا مینځو، بیا یې له هغه وروسته سم پخوو. داسې نه کوو چې خلک تیر باسو او هسې په نوم کبان پاخه کړو. هغه ډول کار بیا 2 ورځې وي یا نه وي نور سکوت کیږي. نو دا چې له خلکو سره ښه چلند او اخلاق وشي، کبان ورته سم خوندور پاخه شي، نو خلک به درته هره ورځ راځي. احمد شیراز په کابل ښار کې د کبانو عمده او پرچون پلورونکی دی. نوموړی وایي په ژمي کې کبان ډیر پلورل کیږي. د هغه په خبره په هیواد کې دننه د کبانو فارمونه بشپړه اړتیا نشي پوره کولی. خب کاروبار شکر خوب است. مردم در زمستان معمول کاروبار مو شکر د الله رحم دی ښه دی، ځکه ژمی د کبانو سیزن وي، ډیر پلورل کیږي. په افغانستان کې که څه هم چې د کبانو ډیر شمیر فارمونه شته دي، خو بیا هم په هیواد کې دننه اړتیا نه پوره کوي او بیا یو اندازه له ګاونډي هیوادونو راځي. غوښتنه مې دا ده چې په دې برخه کې پانګونه وشي، په ځان بسیا شو او کورنۍ عاید مو ورسره لوړ شي. پکار ده چې د فارم لرونکو نه هم ملاتړ وشي چې دوی تقویه شي او هم د دولت لپاره یو څه ګټه ترې لاسته راشي. په افغانستان کې په لومړي ځل په 1944 کال کې د کابل بند کرغې سیمه کې د سړو اوبو د کبانو فارم جوړ شوی دی او له هغه وروسته د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو د کبانو روزنې ته مخه کړې ده او اوس مهال د هیواد په ډیرو ولایتونو کې د کبانو فارمونه جوړ شوي دي، خو بیا هم په کور دننه دغه اړتیا نه ده پوره کړې.